دنیا کې ډېرې سختې وظیفې دي خو یوه سخته وظیفه هغه هم دا ده او د دې ویډیو د کتلو وروسته به تاسې وایئ چې شکر دی چې برقي نه یم. دا کوم برقیان چې په ځمکه ګرځي او د واړه واړه کارونه کوي دا خو خیر دا خو دومره سخت نه دی. هغه های ولټیج یا لوړ ولتاژ کارونه چې کوم دي هغه ډېر سخت دي. دا ګوره کوم سر ته د دنیا ختلی دی او په پیپ په بل کیبل باندې ولاړ دی. ښه ما غوندې چاق سړی خو دا کولی هم نشي، دې دپاره ډنګر سړی او دا به څومره ټریننګ دې ته ورکول کېږي تر څو دا زده کړي چې څنګه په دې پیپ باندې ودرېږي. وبخښئ پیپ مې خوله پیپ نه مطلب مې دغه دی کیبل دی او بیا دغه لینونه د دې نه تاوول د اوسپنې په دې تاوول د المونیم په دې تاوول دا هم ډېر زور غواړي. سخته وظیفه ده ښه، هر څوک دا نشي کولی. خاص مسلکي روزل شوي کسان غواړي خو که وم روزل شي که نه ډېره خطرناکه وظیفه ده. که دغه پوړي چې تا پکې ځان راکلک کړی دی یو دانه داسې استعمال شوی زوړ شوی او یا صحیح تړل شوی نو بس لاړې تباه شو. ظالمه دومره جګ چې وختلې کار خو لا پرېږده موږ ځان نه شو ټینګولی. دا وګوره لکه اوبو کې لامبو وهي خپې په چي لګېدلي، یوه خپې په کیبل ده او بله خپې لاندې ځوړنده ده او لګی دی کار کوي. زنده باد زنده باد سخت کار دی. داسې خلکو ته باید لوړ معاش ورکړل شي ځکه دی خپل ژوند په خطر کې اچولی دی دې دپاره چې خلکو ته خدمت وکړي. دا هغه د کار ځای دی د کار وسایل دي دا یې راوړي دي کوم شی خراب دی هغه فکس کوي. دا وګورئ هسې پې روان دی. د دې نه دا درس واخلئ چې هر کار سخت یې اوله کې خو چې څومره هغه کار د تمرین کې بیا ډېر اسانه کېږي. نو کله مو که کوم کار پیلولو او په لومړیو کې سخت نو مه تسلیمېږئ. دا وګوره دا وګوره نه اخوا ته وړي نه دې خوا ته وړي سیده روان دی. دا وګوره دلته باد هم لګېږي ښه کله کله دا باد هم مزاحمت کوي خو دوی بیا هم خپل کار ته ادامه ورکوي. بس دې زحمت کشو ته یو لایک ضرور ورکوي شیر هم کوي درسره.